چند دفعه ایره چی میتی تا که پخته میشه؟ اون البته به پکست یک 3-4-5 دفعه تا پیش میدیم دیگه تا که پخته شود. ما خوالا میمانای کابل هستیم، خب دائم که نیم باز به رستوران ترکمن. خود کاروبارتان چی است؟ از کابل کار ما در کابل دکان داریم. اینجا گردید بخاطر چی؟ ما آری پلازا میریم. قدرمن دوستانو مولنگ تعقیبو مسی چاته وریخه نوش جان دی هغه چا سه دا خوري او بس بیا کوسو اجازه راکړه زه به مرکه مو اخلم وردا دا خش کوم بو سړی در سر سوکی دا خو معمولا چې هر وخت ضرورت وي د ضرورت وخت یعنی ورځ 2 ځلې 3 ځلې حتی 4 ځلې د هوټل خو نه معلومیږي چې کله ضرورت شي هغه ساعت هم پکې صفوي وای قدرمن دوستانو دا مولنګ دا یو کاشته وريزي اها نفس کوي کی واه وګور اډو کې دغه چې نه کاری قدرمن دوستانو دا هغه سیدی کې دغه مابین کې په سر باندې صدقه چولی د خسته کې د خسته کې جلاوي مونږ یو خوراک هغه قابلیت جوړ کړی دا مولنګ جوړ کړی دا به اوس په دې د مجموعه په مو چې تماس پیار شي فکر پاس خیر دغه د ملمنو دغه د ګاز هم وو دای هغه بامیان ترکمن رستوران هغه دهلیز دی چې ماشاءالله ګرځي بردار دی او یو وخت تقریبا 300 نفره هم زمان چې کېدلی شي هغه موږ سره څوک نه دي اوس وګورئ نه په رستوران کې موږ سره کوم چلند کېږي سره کوم برخورد کېږي یا دا کباب یعنی د سبا د ورځې لپاره ده و د سبا ورځ لپاره او اوس باید اخته شي اوس باید اخته شي نو دا چلونه چیرته زه کړي دي د اخته کولو والا پلان مسعودي کې هغه کبابي و ښه هغه زده کړی د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو بیا هم سلامونه او نیکې هیلې تاسې ګورئ چې شپه ده او شپې لخوا زه د ترکمن هوټل او مسافرخانې کې د امین الله هغه یم میلمه یم هغه په دې معنا چې دلته د دې په دا هوټل کې او مسافرخانې کې موږ میلمانه یو موږ قدر عزت کړی د الله دې د قدر عزت وکړي د شپې لخوا دا تقریبا ساعت چند بجې است ساعت 20 دقیقې شاباس لاسو شل دقیقې دي د شپې دا دوی بیداره دي ویښ دي دوی خلکو ته خدمات کوي خلکو ته ډوډۍ ورکوي جای ورکوي ټول امکانات دلته موجود دي ډېر ښایسته اتاقونه امکانات دهلیزونه یو پاکي او صفایي په دې هوټل کې وه زه صرف د دې لپاره راغلی وم چې دا یو لنډ نظارت وکړم د دې خاطر چې موږ ډېر هوټلونه لیدلي دي د خلکو مننه تاسو راتلو ته موږ ډېر خوشحال یو ساعت تقریبا 10:20 دقیقې د شپې دي موږ الحمدلله د ټول هیوادوالو خدمت ته 4 غنټې ساعت آماده یو او ټول ته ښه راغلاست وایو خاصتاً تاسو ته ښه راغلاست وایو ډېر خوشحاله سو چې موږ ته مو وخت راکړه او د پکتیا د ښکلا مو خلکو ته رسوئ موږ مسافرخانې لرو الحمدلله مسافرخانې ډېر منظم پاک صفا سوتره او موږ ته ډېر ښکلي مېلمانه راځي نازولي مېلمانه راځي څوک چې پوهېږي چې موږ پاک ځای ته ځو یا پاک خواړه خورو یا ښه خواړه خوراکونه کوو خوندور موږ ته راځي قدرمنو دوستانو دلته ما دنه پوښتنه وکړه رئیس امین الله له شاګردانو نه ما معلومونه دلته خو دا موږ د
جبونو مثال دا کمرې و دا وسایل دي موږ سره دا خو ورې کېږي نه وایې وای 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 تڼۍ هم د تاسې نه ورې کېږي دلته دوره یعنې داسې که امنیت ته هرې خوا ته هغه امنیتي کمرې دلته نصب دي او ټول امکانات او سهولتونه دلته موجود دي نو قدرمنو دوستانو بیا هم خبرې نه کوم نور باقي خبرې او مسایل به تاسې ته سبا له خیره سره ما او رئیس صاحب بیا درکوي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښې خیر خیره ده قراري ده چیه کې دا ته ګړه په ګړوب دی اچولی ده والا د کباب دی د ترکمن هوټل دی دغه یخته کوم ښه دا کباب یعنې د سبا د ورځې لپاره ده و د سبا ورځ لپاره او اوس باید اخته شي اوس باید اخته شي نو دا چلونه چېرته زه کړي دي د اخته کولو والا پلان مسعودي کې و هغه کبابي و ښه هغه مې زده کړی ماشاءالله ماشاءالله دا به بیا نو خوندور کېږي نو په دې اخته کولو کې څه شی او څه شي کې ګډوئ تاسې هوږه دی د اوبو پیاز دی ملانجیر دی چینی مالګې دی دغه شیان شو او څنګه دا دغه کباب دی چې خلک خوري بیا مزه ورکوي یا نه تا په خپله هم چې کړي که نه انشاءالله خپل اول خپله چې کوم بیا خلک ته ورکوو سرکه والا نه دی که سرکه ورته واچوو روان افغان یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو په سلامونو او نیکو هیلو مبارکۍ کوم خوشحاله یم چې زه تواب احمدزی یو ځل بیا د یو راپور په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې قدرمنو دوستانو نن راغلی یم د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته او دلته غواړو چې یو ټول راپورتاژ تاسو ته وړاندې کړم قدرمنو دوستانو زموږ د راپورتاژ عنوان ده د ترکمن رستورانت یا هوټل دغه رستورانت داسې د ګردیز ښار په مرکز یعنی مرکزی نقطه یعنی مجاهد چوک کې موقعیت لري او دلته ډېر خلک رامات دي دلته دوی خوراکونه کوي د سهار ماسپښین د بېګا او همدارنګه ښه خدمات چوپړتیا کوي دې خواته وخوا داسې ګورم ماشاءالله د ترکمن رستوران مخې ته دومره خلک دي موټرونه دي ولاړ دي دا په دې معنا چې حتما خلکو ته ښه خوراکونه ورکوي نو زه هم خپل وار سره غواړم چې د دغه رستورانت په ښه والي باندې او همدارنګه په نظارت باندې د دوی په پاکي صفایي هغه خدمات او هغه کارمندانو نظریات واخلم او همدارنګه به د مسؤلینو واخلم او وګورو چې نه مېلمانه چې څه خبرې لري دا به ټول په دغه راپورتاژ کې د ما تواب احمدزي صاحب ګوري او هېوادوالو نه هم ډېره مننه کوو چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې خپل او مینې سره ګوري زموږ خپرونې سبسکرایبي لایکي شیر کړي دوی نه ډېره مننه لاړ به سوی نن هوټل ته وګورو چې څه خبرې دي ما سره وسه السلام علیکم دوستانو دا په دې رستوران کې باید خپل مسؤلیت لري نوم یې څه ده نصیر احمد یا نصیر احمد چیرې داسې په ورخطا روان یې مړی والله دا څنګه کولار ده پیسې درته ورته تسلیم ته کومه برخه کې کباب کې کار کوې زه د سره کړی چرګ او کړای چرګ بس نو زه باندې جوړې الله دې منصور راځو دوستانو دا د ترکمن رستوران هغه دهلیز ده چې ماشاءالله ګرځي برداره ده او په یو وخت کې تقریبا 300 نفره هم زمان چې کېدلی شي هغه موږ سره خو څوک نه دي اوس وګورو چې نن په رستوران کې موږ سره کوم چلند کوي سره کوم برخورد کوي دا به خبرې شي تا سره زه او زما کمرمین تاسو سره شریکوو نو اوس نو نن رستوران کې ماشاءالله چې داسې ګورې خواته او دې خواته مېلمانه دي خو شروع د ماسپښین ده د ما په نظر د رستورانتونو کې خلک چې دا ښه وږي سي بیا راځي چې تر څو مجبوره سوي نه راغلي نه راځي 2 بجې راځي په 1:30 بجې راځي السلام علیکم السلام علیکم رئیس صاحب خیر خبره خرابې ده السلام علیکم اهلا والد خیر خبره ده آرام ورکړئ قدرمنو دوستانو دغه ورور چې تاسو ګوري دا دی دغه رستورانت مشر ده دی به په خپله خوږه ژبه ځان تاسو ته وپېژني او د خپل رستورانت په اړه باندې لیدونکو ته معلومات ورکړي چې څه وخت په کار پیل کړی ده او څومره مشتریان لري او مشتریان څو بجو راځي د خیره
سلور نیم سوا دریم سوا والا ده یو تنگ تای شو دو نفری و سوا ده بل تنگ تای شو قبلی من تا یعنی دوبی کې او په عربي مملکتونو کې مشپسي کړی بله. کیف حالک بخیر بایسا او بخیر والله قدرمنو دوستانو ما عربي زده نه کړی نه دا راته وایي چې یو ښه اشپز موږ چاته وایستو خصوصا د قابلي په برخه کې ښه اشپز چې منظم یې کار یې او اول صفایي منظم او ښهوالی د دیګ په هغه باندې معلومات کېږي چې اشپزخانه وویني دیګ ونی مړۍ خالي زینت یې وګوري کامeraman ما میگه کار مساله میکنه یا آشپز میکنه او اگر میبینه گویی والا کار اردویشه مثلا کار خودم میکنه آشپز کار شده آشپز اصلا پختش یک طرف ولی که دفعه میدادی این دیگه خود خود زن بیتر بر پخته دوستان و کامeraman تو کمی زودار بخواه امی چیری مبارک زیر سر کوچی اگر گل آدم است از پکتیا هستی یعنی؟ بله بله از کجا پکتیا؟ کرماشی کرماشی دشار است کرماشی والا آفرین در کرماشی همیانی چیز پیدا میشه خوردنی با در میوه‌جات اینجا ولایت ما چند سرده بس سیب داره کرماشی داره بسیار بابا تو یه خوراک هم قابلی رو خوب برم توا با مزه پرتو چی نمایشی حال من نمیخورم باز خوراک من باز نمی آخر است حال تو یک خوراک هم تو مایشی چی رو بکش او را چی میگم مولنگ بکش ما شوقی مولنگ هستم درست برو چشم درد نکنم اما گوری یا قام چیزی که هست او را بیاد ببینیم قدر مرد دوستان رو کامرامین راست دی خاطر راست سی دی سرقم توا با مزید در غنی مولنگ اول دا خود مولنگ هغه د سالنګي ده چې موږ قورمه ورته اچوو او یو سالنګي بینډۍ لري او خوراک چې تاسې مېلمنو ته اچوئ هغه توا به مزید به ماسې واچوئ بس دغه د مېلمنو نه دغه د ګاز هم ده او دای هغه بامیان بل قدرمنو دوستانو داسې آشپز ده داسې هغه نرم لاسونه لري دو سالنګي دلته ده بس طعم ګرم دلته او سر چې ده هلته د فریني ده لکه چکني سلات و هر شی اوس هغه ته وظیفه ورکړه چې دا په هغه کې ګرد منجمې کې دغه جوړ کړي قمانده وکړه د یو نفر خوراک تاسې جوړ کړي یک خوراک برای یک نفر شما تهیه کنید ما ببینیم که چی رقم مولنگ شما بگید چی چیزا داره دوستای عزیز ببینید که آشپز محترم یک نفر مولنگ جور میکنه یک خوراک برنج سیکون دوستا که اما با اندازه روغن داره یعنی تو روغن زیاد و به اندازه نقص میکنه نه؟ بکفایت یعنی شما امیر در نظرتان است که روغن با زیاد نباشه نه روغن اینجا زیاد خود جایم سرده روغن بد تاثیر میکنه یعنی دیگه روغن مردم علاقمند نیست نمک و روغن تمام نیست برای یعنی آشپز خوب او را ما میگم که روغن و نمک کم پرده بشک بالا های بشک قدرمنو دوستانو تاسې د ترکمن رستوران هغه لومړی برخه یعنی آشپزي تاسې وګورئ موږ به نورو برخو ته هم لاړ شو دا تاسې ته ګوره آشپز لطف کړی ده نمونه‌ایي یو خوراک هغه قابلي جوړه کړې ده هغه مولنګ جوړ کړی ده دا به اوس په هغه کې دي د مجموعه په مور کې چې راته مسپیارش کاکا آشپز سلام و احترامات خدمت شما و خدمت بیننده های شما و سلام خاص به تمام هموطنان رنج دیده ما رنج دیده مردم افغانستان مردم شریف و نجیب افغانستان و ما اسم مبارک اسم ما امین الله تخلص بسم الله میکنم در ضمن کلانگویی نشوه رئیس و کلانتر وکلای ولایت پکتیا کلانتر اتحادیه وکلداران ولایت پکتیا یا رئیسشان در صورتی که کدام مشکلات به اینا ایجاد شوه و مراجعه میکنن پیش ما و ما یک کمیته می داشته باشیم که مشکلات از وکلدارا حل شوه. بسم الله بیادر علی میشه برای بیننده بگوید که
همین خدمات تاریخی همین رستوران چقدر است و از شروع تا به حال چقدر شما تانستین دل مشتری خود به دست بیارید؟ خدمات یا بنیاد یا اساس از این هتل ترکمن که در ولایت پکتیا مرکز گردی است، یعنی تاسیس شده یا ایجاد شده حدودا 20 سال میشه و قبلا پیش دوستای دیگه ما بود و برای ما تسلیم کردن یا ما خریداری کردیم. حدودا 12 سال میشه که پیش ماست دیگه. خدماتش تقریبا 20 سال است. امی بلاک چند منزل است و چند منزل از زیر شما چی گرفتین؟ اجاره گرفتین یا خودتان گرفتین؟ یعنی جایداد از خودتان است. امی بلاک است از یک انسان بسیار خوب، حاجی سید خنداغا از سیدای ولایت پکتیا مرکز گردید است. این مارکت از اوست، 3 منزل است. 2 منزلش تقریبا 2 منزل زیادش مربوط هتل ترکمن است. ولایت پکتیا چاری مجاهد سلولار کې دا هوټل موقعیت لري او موږ خپل هموطنانو ته 4 ساعته خدمات کوو او موږ ډېر خوشاله یو چې موږ ته د ټول افغانستان ټول ولایتونه ډېر درانه مېلمانه راځي، ډېر ښه مېلمانه راځي او موږ په خدمت کې. بسمل صاحب دا راته ووایه چې دلته د کومو ادارو لخوا دلته په تاسې باندې نظارت ده، کنټرول ده او څومره تاسې توانېدلي دي د حکومت زړه لاسته راوړي؟ راځه داسې به لږ ګرځو. مننه وایم. دلته خو اولا چې دی د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ریاست همیشه راځي د موږ نظافت د موږ د کارمندانو ته د توصیه کوي چې تاسو لمانځونه په وخت وکړئ، حتی د امکان په صورت تاسو باید جماعت ولرئ، لمونځ په جماعت وکړئ او تاسو مشتریان ته هم یو آگاهي ورکړئ چې د لمانځه وخت دی. اول خو د امر بالمعروف له طرفه دلته کسان راځي، بیا د صحت عامې، همدارنګه د محیط زیست، همدارنګه د ښاروالي څخه همیش مسئولین راځي بررسي کوي، نظارت کوي. موږ ډېر ترې خوشحال یو. نرخونه د چا لخوا تاسې ته درکول کېږي؟ تاسې خپله هوټلداران نرخ ورکوئ که د ریاست یا اتحادیه د هوټلدارانو تاسې ته نرخونه د ښاروالي له طرفه د اتاق تجارت هغه دفتر کې تعیین کېږي، بیا وروسته د هوټلدارانو څخه یو څو نمایندګان غوښتل کېږي، بیا د موږ مړۍ ته په کتو سره، معیار ته په کتو سره نرخونه ټاکي. ډېر ښه ډېر ښه دا مې ده. او بل د پاکي او صفایي په برخه کې تاسې د ورځې څو وارې هوټل هغه کوئ د ټول مالي یعنې مینځئ پاکوئ دې لخاطر چې دلته هغه خزنده په هغه کې رستوران کې پیدا نه شي؟ دا خو معمولا چې هر وخت ضرورت وي، د ضرورت وخت وي، یعنې ورځ 2 ځلې 3 ځلې حتی 4 ځلې د هوټل خو نه معلومېږي چې کله ضرورت شي هغه ساعت هم پاکي صفایي کېږي. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو، مهمه او اساسي خبره چې په دې هوټل کې ما ولیدله پاکي او صفایي. ما په نوم د مچ دلته چې لیدلی نه ده، میاسه مې چې لیدلي نه دي. دا د هوټل هغه منظم مدیریت ده چې ډېر راته خوند یې راکړه او ډوډۍ هم تاسې ولیدله چې ډېره خوندوره ډوډۍ وه او بل دلته پاکي او صفایي او مینو راته ووایه. رښتیا ډېره بښنه غواړم موږ فکر ټول په هغه کې د پاکي او صفایي کې د مینو دلته دوی ته ډېر مهمه ده مشتریانو ته. دوستای عزیز و گرامی، مینوی غذای ما که است، غذایی که اینجا زیاد مردم دوست داره مولنگ پلو است، مایچه پلو است که پلو استخواندار می باشه و دیگه که در ضمنش روش است، پیاز است، منتوس، کباب گوسفندی و کباب گوشت گوساله است و مرغ الفحم است، الفحم عربی، مرغ بریانی است که در روغن بریان میشه و مرغ کروی مرغ است. دیگه هم چون خوراکای وطنی دیگه هم باشه مثل قدرمنو دوستانو، مولنګ تعقیبومه چې چا دی ولیکه نوش جان دی هغه چا چې دا خوري او بس بیا که اوسو اجازه یې راکړله زه به مرکه مو اخلم. ګوره دا ښه شکمبو سړی دی نو چې هر څوک ماشاءالله ماشاءالله. دوستانو مولنګ تاسې ولیده په اشپزخانې کې هغه ورونه ورته ناست دي خوري. تاسې به وګورئ چې موږ په ترکمن رستوران کې تاسې ته هغه جالبه تصاویر او میلمانه تاسې ته درښیو او تاسې به له لیدلو او مرکو له ټولو مسایلو نه تاسې خوند واخلي. دا نو د 12 بجو شاوخوا ساعت ده. په دې وخت کې مشتریان داسې کمي پسته بیا ډېرېږي. 3 منزله که 4-5 منزله جایداد یې نیولی ده او یو بلند منزل ده که نه تعمیر ده او دې کې ټول امکانات دي. نو
یو امکانات یې دا دي چې مسافرو لپاره اتاقونه لري دوی کولی شي چې د شپې لخوا دلته پاتې شي په شرط چې دوی اسناد ولري دلته غیر قانوني خلک دلته اجازه نه لري او نه جا ورکوي باید تذکره ولري باید اسناد ولري هر شی باید ولري چې دوی قانوني دلته دوی ته اتاق ورکړي دې له خاطره چې امنیتي ارګانونه له دوی نه بیا پوښتنه کوي ښه اوس چېرته ځو ډېر ښه یو اتاق به موږ ته داسې په شکل د نمونه وښي قدرمنو دوستانو زه علاقمند یم چې تاسې ته هغه ښه والی د رستورانتونو در وښیم ګورې دوستانو یو ښایسته اتاق ده ټول امکانات دي دلته کولی شي چې 5-6 نفر انډیوالان چې په یو وخت کې له خوست راځي یا له کابل راځي په ګردیز کې شپه کوي بیا نو دغه اتاق ورته ستا ګوره تلویزیون ستا ورته توشکې ستا دسترخوان ورته هوار ده بالکن لري باندې مکمل د ګردیز ښاروالي هغه د مجاهد څلور لارې داسې قدرمنو دوستانو له دې چې نه ښکاري نو یو خاصه منظره یې دلته ورکړې ده عامو خاصه څوک چې مړی خوري چې اتاق نه نیسي بیا دلته موږ ورته ښه ځای جوړ کړی ده چې هم خاص ویده سي ماشاءالله وګورئ ورته والا قدرمنو داسې هواداره ځای ده کړکۍ هم خلاصې دي او دوستانو تاسې خو پوهېږئ چې هوا بدله شوې ده میزان میاشته ده نو اوس نه ګرمي شته او نه هغه سوړوالی که نه په دغه موسم کې موږ خپله په خوبونو باندې نه مړېږو او بل دا ده چې ډېر ښه هوا ده نو راسته دلته د دې چې امکانات وښیه د دوی ته دوستانو تاسې ګورئ چې کوچونه میزونه ټول شیان ورته ایښي دي دلته مشتریانو ته یعنې په دې هوټل کې د مشتریانو لپاره ډېر خاص ترتیبات نیول شوي دي دلته تاسې ګورئ چې د ترکمن رستورانت کې مختلفه ځانګړتیا امکانات دلته موجود دي څوک په تخت باندې هغه کوي یعنې چارزانو باندې خوراک کوي څوک داسې په ځمکه باندې په هوار میدان باندې کیني دلته خوراک کوي څوک علاقمند دي په میزو باندې خوراک کوي چې ټول سهولتونه ورته موجود دي دلته 3-4 نفره ناست دي دوی تیار آمادګي نیولې ده حتما فرمایش یې ورکړی ده فرمایش به یې ورکړی او دوی دلته ناست دي چې ورته قابلي پلاو به ورته راځي یا به کباب ورته راځي یا به بولنګ ورته راځي چې هر شي ورته راځي خو انشاءالله تعالی ښه شی ورته راځي خو بو که تو دمی رستوران ترکمن آمده ما خوالا میمانای کابل هستیم خب دائم که نیم بازم رستوران ترکمن خود کاروبارتان چی است؟ از کاروبار کابل ما که در کابل دکان داریم اینجا گردیز بخاطر چی ما آریب زازه میریم میمونی سیم اصلا برای چکر میری آریب زازه یا برای میمانی میری؟ برای چکر چند نفر هستین شما آریب زازی میری؟ 4 نفر 4 نفر موتر دارین؟ یا در موتر نه در موتر شخصی خیلی میشه چی وقت حرکت کرده بودید؟ تقریبا 11 بجه بود امی خوبیای رستوران ترکمن برای بیننده بگوید که امی خوبیای می رستوران چی است؟ چطور در می رستوران آمدی در حالی که دیگه در گردیز از 40 دانم زیاد رستوران زیاد است؟ خب طبعا فعلا هر کی که حالا یک نان میخوره نگه 50 روپیه اگه اضافه هم شام پاکیش باشه ماشاءالله یعنی پاکی دیگه موجود است؟ پاکی موجود است که نان خوب بود اخلاق خوب موجود است؟ اخلاق خوب هم است نان خوبش موجود است؟ علاوه ذکر دیاریوبی؟ دیاریوب زازه دیر که اگر لیوانه نه دی سرگر کلی یا که داره تو ایسی چی فرمایشی رو قدرمانو دوستانو دی هغه کباب کرائی کباب دی ته وایي چې وایي کرائی دلته هغه کړی ده کرائی فرمایش ورکړی ده او ډېر په خوند باندې ورته هغه ډوډۍ ورته ایښې ده اوس یې تشریح کړه دا چی چی بس نیم خوراک کړی ده نو ستا پیرني ورسره ورته چکني راسره او ډوډۍ مو سره ده څومره بس او هغه ترکاري هم ده لکه چې هغه د ترکاري سره خلاص کړه یا خلاص کړی نه تاسو خبرو ته مې ځکه مې مړی قرار دا هغه ده آریف دې یاد کړل هغه مولاسي د کم اتي راسره پراته دي ماشاءالله ماشاءالله صدیقي ماما کې یاد کړل هغه لار لیونی ده ماشاءالله کیا څنګه د ډوډۍ مزه درلودله تا خو بړې وکړه خپل ویلې او هوټل دا کارکونکي چې دي ډېر بسې خوشوي خلک یعنی برخورد او پاکي او صفایي هر شی دي کې ډېر او هغه هېوادوال چې غواړي چې په ترکمن رستوران کې ډوډۍ خوري هغو ته یې بیان چې دلته راشي ګرانه شي بس زه چې دلته راشي خوند ورنه د خلکو نه هم د ډوډۍ
د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو تاسې ولیدل چې زموږ د پکتیا ولایت د ګردیز ښار کې د ترکمن رستورانت کې تاسې هغه خدمات هغه امکانات یا سهولتونه چې دلته موجود دي تاسې ولیدل. اوس راغلم هغه سالون ته چې دلته میلمنو ته خوراکونه ورکول کېږي. یوې خواته هغه د زمیني یعنې هوار میدان داسې مشتریان یې دلته راځي په ځکه باندې ډوډۍ یا خوراک کوي. ډېر ښه فرش و توشک هر شی ورته وار کړي دي. ډېر ښه یعنې یو ښه فضا ورته برابر کړې ده. او دا بله خواته بیا هغه یې ده چارزانو سیستم یې ده. یعنی ګردیز شریف ته چې کله ورسېدی اول چوک خو د ولایت چوک دی د کابل نه چې راځئ. بیا وروسته دوم چوک چې نوی تشکیل شوی دی او نوی سړکونه ورته خلاص شوي دي د مجاهد سرولار دی. دا هوټل مې په دې خوښ شو او په دې موږ انتخاب کړه چې د دې موقعیت چې کله دلته راسئ پکتیا ډېر ځایونه دغه جن لیدی شئ. ماشاءالله ماشاءالله قدرمنو دوستانو تاسې ته به جناب بسمل صاحب لږ د هغه منطقه هغه کې تشریح د ښي لاس خواته کمرمین تاسو ته دا به دی به وایي کوم ویني د ښي لاس دغه ته د موږ د ګردیز د خوجستان کلي په نوم یادېږي. دلته د ګردیز سیدان اوسېږي او دا مجاهد سرولار په ښي لاس کې موقعیت لري البته د شرق خواته او دا موقعیت لري. دا د خوجستان کلي پورې مربوط دی. دا سړک مخامخ د جناب کمرمین صاحب ښي لاس ته تاسو دا د کابل لاین ورته وایي او دا زموږ د ګران هېواد د کابل ولایت او د لوګر ولایت همدغسې د شمال ولایتو طرف ته لار دی. بله منزل همدغه طرف ته د تیرې ښارګوټي او بله منزل دا مخامخ خو د مجاهد سرولار دی او دغه سړک چې نوي چیر شوي دي دا د امارت اسلامي مخامخ مخې ته ویل چې هغه سړک چې تللی دی د کابل ولایت تللی دی. همدارنګه لوګر ولایت کابل ولایت او نور شمالي ولایتونو ته دغه لار تللی دی. او تاسو بیا پوښتنه وکړئ چې هغه سړک نوي یعنې ایجاد شوی دی نوي جوړ شوی د سړک هغه چېرته اوس د قصابانو لین ټول یو لین شو د قصابانو صنف دی دغه خواته او وروسته چې مخ ته لاړ شي بیا زموږ ولسوالي زرمت خواته رسېدی شئ بیا زرمت دغسې غزني خواته وتی شئ بیا چې چپ لاس ته اوسئ پکتیکا خواته تللی شئ او دغه سړک چې دی بله سړک او بل بسمل صاحب دغه چپ لاس باندې چې دا چپ لاس باندې کومه لاره ده چپ لاس دغه چې دا کوز چې تاسو ګورئ دا سړک خوست ولایت ته تللی دی. حاجی امروزی اکثر کردیم مجموع رو بزرگ داریم نه من شاشته بلو تو نواد کدوم کجا 20 سال داشت بکنم اکثر جبین کمی رو موضوع شالیش آره میدان سن اینجا هست نه جان جور قراریز نام چی است؟ نام صدقالله. در کدام هتل کار میکنی؟ هتل افغان خدمت. خب چند سال میشه که کبابپز هستی؟ تقریبا یک 7 سال 8 سال میشه این کار میکنیم. ای کدام کباب است؟ ترکمن کباب است. ترکمن کباب؟ آه. این کی فرمایش داره؟
گوشت گوساله است. از چند نفر است؟ از یک نفر است یا از 2 نفر؟ نه از 2 نفر است. خود 2 خوراک است؟ 2 خوراک. هر خوراک چند سیخ می باشد؟ یک خوراک 7 سیخ می‌باشد. 7 سیخ. خب بازی چطور است؟ مردم سیر میشه سرجانه؟ انشالله سر میشه، مزه‌دار است، خوشمزه است، تکهش کلان است. چند دفعه ایره چی میدی تا که پخته میشه؟ دیگه اون البته به پکست است، 4-5 دفعه تا پیش میدید دیگه تا که پخته شود. چقدر همین مشتریات به کباب پزی خودت خوش داره؟ حالا مشتریم ماشاءالله زیاد است که واس کبی ممنون جو کوتال است. نامای همی کبابا رو بگو کدام مدل است؟ ناماشو بگو. نامش تیکه کباب است، شابی کباب است، چوپان کباب است. تشکر دوستان. این هتل اساس از یا بنیاد از یا که چقدر وقت است حدود 20 سال میشه در اوایل کرزی این هتل ساخته شده و این هتل قبلا نزد دیگر دوستای ما بود. با حدود 12 سال تقریبا میشه که این هتل پیش ماست. قبلا در این هتل یک برادر بزرگ ما می بود، رئیس نعمت الله باور که بس رضای خداوند بود که او در جوانی به درگاه حق پیوست. بعدا مسئولیت از این هتل ما به دوش گرفتیم چرا که فامیل می باشه و نمیشد که این هتل هم ببندیم. زندگی دیگه فراز و نشیب داره. خاطرات تلخ زمان ببخشید که برادرت دیگه بسیار یک آدم حیات می بود که شما میدیدیم. یک آدم خوب، یک آدم نیک، یک آدم مهمان نواز بود. در کل پکتیا شناخت و داشت و همون مشتریای برادرت شاید اینجا پیش شما مشتریای برادرم میاد. بسیار محبوبیت داشت در کل پکتیا. تا ولایت‌های دور تا خوست و تا به این ولسوالی کل ولایت پکتیا را شناخت داشت. یکی از خاطرات بسیار خوش که در این هتل سر شما دیر شده باشه. زندگی؟ نه از این هتل اگه باشه چون موضوع ما هتل است. امر کریم دار شریک کنیم. خاطرات خود زندگی گفتیم فراز نشیب خودم داره. خاطرات خوش خودم داره هتل دیگه. بعض وقت تو مشتری میگه که من که شما را دیدم خوش شدم، یعنی تو فکر کردم که شما برادر ما باشین یا عضو فامیل ما باشین. در اینجا فامیلا بسیار میاد. فامیلا میاد اینجا که وقتی که ما را میبینن، وقتی که امروز ما قسم میکنن میشینن، باز فکر میکنن میگه ما فکر نمیکنیم در بازار هستیم یا در هتل هستیم. فکر میکنیم که ما در هتل خود هستیم. مطلب اتا نگرفتم سلیم تکرار کو مطلب گرفته شد. 2 خوراک کباب تازه منظم او کوم شایان دلته ماتی کې دا مولنګ دی قدرمنو دوستانو مولنګ ده مولنګ به اوس موږ وګورو چې رقم ده ګوري دوستانو دا دې ته روش وایي ډېر درجه یک روشي خیر سدا د تقریبا د 3-4 نفر روش ده توابه مزید دی خیر توابه مزه کو دا خړای نسی اگر بسم الله صاحب راځه کنه ورور ستر سره نه زی په تنه خړای نسب قدرمنو دوستانو بسم الله صاحب د رستوران مشر د رئیس ده او د سره کینی نه مزه تنه خړای نسب تو بیشو به در تو بیشی که ما ایره تنه خوردن نمیتونم ایره که بخورم گفته اگه تا قات کفیر و ای قدرمنو دوستانو دا مولن ده یو خایسته وریځې دي کبوی کی واه او ګور اډو کې دغه ځای نه کاری قدرمنو دوستانو دغه هغه سیدی کې دغه مابین کې په سر باندې دغه چولی د خسته کې د خسته کې جلاوي وریزم جلاوي ټول شان جلاوي دا بامیه ده دا ای خوراک است که برای هر مهمان هم دو چیز است این ای قدرمنو دوستانو دا لوبیا ده د ماره کمرمن دغه لوبیا ډیر خوشیږي او دا ترکاری ده ډیره مزدار ترکاری جوړ کړی دغه مرچم مرچ ګردیز اسی مرچ گردیز نیست، مرچ خوسته است. از خوست از دست رقم وهل شاخ بوز است شاخ بوز او دا چکنی ده دوستانو دا چکنی ده او دا هم چی ده پیرینی ده
فیلینی ده نو راځه بسمل صاحب ته راسه دلته راسره کښېنه یا زه به دې خوا د کښېنه درېږم تو بیا د ستا ته بشو قدرمنو دوستانو انرژي اړیکې دي تواب مزي ته او دا اوبه دي پرېمانه د دې واسطه ته مې وایي په خپرونو کې لیدلی ښه خوراک د کوو نو ووایي موږ کم نه یو موږ هم همداسې خوراک در باندې وکړو موږ خوراک ته راغلي نه یو موږ خو بس مجبور یو اوس دا شاید چې لیدونکو ته ونه ښیي خو خوند ورنه اخیستی نه شي نورو دوستانو د بسمل صاحب یعنې د ترکمن رستورانت زه میلمه مې ما دوی موږ ته جای راکړی ده دلته د یو اطاق زما د روښو دغه اطاق زما ده مخصوص اطاق ده د تواب مزي ده نو دوی هغه نه موږ ته ټول امکانات برابر کړي دي دغه ایډیټینګ یعنې د دغه ګزارشونو ټول په همدې ځای کې موږ کوو او جای په جای تاسو ته روزانه بېرته نشراتو ته درکوو نو یو مړی به دغه وکړو نو بیا به کمرمین ته وایو چې بس دی که نه بسم الله الرحمن الرحیم خدای وکړي تاسو په زړه وي په خوښه وي قدرمنو دوستانو هر رقم خوند چې وایي په همدې کې ډېر همه خود ازبکا به در همین چیز پخته کردن نمیتونه قابلی برای مردم گردیس خود در آشپزی و در دیگ بسیار شهرت دارد بسیار مزه‌دار جور کرده دیگه برای کامرامن میگم که یک جهان سپاس که تا حوصله کردی